سلامونه درنو لیدونکو، جوړ په خیر. دا د ډرونټې برېښنا بند سیمه ده. لکه څنګه چې په اوړي کې د ننګرهار ولایت هوا ډېره زیاته ګرمه وي، نو ډېر خلک دلته د تفریح او چکر په موخه راځي. زه هم دلته په چکر راغلو سره له نږدې خبرې کوو. دلته راټولو خلکو له ګرمۍ د سیند د څپو یخې هوا ته فنا راوړې. په اوړي کې د ننګرهار ولایت له بېلابېلو سیمو چکریان دلته راځي. ډېری یې د پوهنتون محصلین دي. د ننګرهار پوهنتون همدلته نږدې دی. تر څو دقیقو پلي مزل وروسته زده کړیالان دې ارام بخښونکي ځای ته رارسېږي. په درسونو ستړي ذهنونه دلته اراموي. ډرونټې ته راغلي له ملګرو سره چکر ته ډېر ښایسته ځای ده او د محصلینو د درس ستړیا دلته ډېر رفع کېږي او ښه ښایسته ځای ډرونټه کې او هر وخت کې ډېر ملګري راسره راځي. نو دا دې وکړي په افغانستان کې نور هم داسې منظرې ځایونه جوړ شي او د خلکو ته د یو سهولت او د خوشحالي سبب وکړي. سلامونه. دلته موږ هر وخت راځو مازدیګر کې د صحت لپاره او ډېر ښکلی طبیعت او ښایسته ارامښت اوبو ته دومره نږدې ناست دي چې له زورورې څپې سره یې د اوبو څاڅکي ان تر خپو رسیږي. دا ملګري دلته د راز او نیاز په مجلس بوخت دي. نو دغه ساحه واقعا ډېره دلچسپه ساحه ده. اکثریت ځوانان دلته د چکر لپاره او د میلې لپاره راځي. موږ هم دا چې د امتحانو شپې ورځې دي او سخته ګرمي ده، ډېر ستړي شوي وو او د ګرمۍ څخه هم یو څه په تنګ وو. نو انجینر صاحب سره مو وغوښتل چې راسو دغه ساحې ته هغه د زړه رازونه یو بل ته ووایو، دې تر څنګ د دې هوا او د ماحول څخه خوند واخلو. نو واقعیت ډېر ښایسته ماحول ده او ډېر فرش ماحول ده. په تیرو کلونو کې به دلته کورنۍ او ښځینه هم په چکر راتلې، مګر اوس یې څرک نه ښکاري. عبدالله خان د ستړې ورځې دمه د اوبو شور ته راوړې. وایي هر مازدیګر دلته له همزولو سره کیسو ته راټولیږي. همیشه ساعت میں ښه ساعت میں تیر ده دلته راځم دلته ګلخانه کې همیشه ناست یم. 3 بجې ټایم چې شي راکوزېږم همدلته تر ماښامه پورې همدلته یم. کله سبایي هم کته کېږي، سبایي ټایم هم راځو تر 11 بجې پورې دلته یو یا دلته جګېږو چې کور ته ځو. یوازې راغلی یم کته تللی یم، کته بل پارک ته تللی یم، هغه ځای نه راغلم اوس دلته یوازې مرګړی مې راغلی تر بازاره پورې زه یې پیدا کړی نو هغه تللی کور ته. دوه ملګري مې هلته نور وو، هغوی سره مې ولیدل. د سیند پورې غاړې زلمیو ته چې ګوري تیر وختونه به یې سترګو ته ودرېږي او دا سندره به حتما ور یادېږي. شیرین عمر چې تېرېږي درېغه د اوبو په څېر بهېږي درېغه شیرین عمر چې تېرېږي درېغه قدرمنو لیدونکو، هیلهمند یم د ډرونټې له ښکلو منظرو څخه مو پوره خوند اخیستی. تر بیا او بلې خپرونې مو په لوی او مهربان خدای سپارم. اجمل صدیقي، سیمه نیوز، ننګرهار.